یوه زړه لړزونکې واقعه در سره شریکوم چې داسې ویل کېږي یو دوه ښځې راپاڅېدلې دي او دوه سړي یې مړه کړي دي. آیا دا ښځو ولې دا سړي مړه کړي دي؟ داسې څه واقعه رامخې ته شوې وه چې دغه ښځو دغه دوه سړي مړه کړل. ویډیو را سره پوره وګورئ چې د ټول هر څه نه تاسو هم خبر شئ، ټول معلومات تاسو ته هم ترلاسه شي. قدرمن دوستانو، افسوسناکه واقعه ده چې نن سبا ښځې هم مړې کوي او بیا یو دوه سړي وژني. دغه ټول له واقعه در سره په تفصیل سره شریکوو چې دغه ښځو دا مړي ولې کړي دي او دا ښځې ولې دومره مجبوره شوې چې دا مړي وکړل. داسې ویل کېږي چې یو هلک یو جنۍ تښتولې وه چې هغه جنۍ ورپسې پخپله د خپل کور نه راتښتېدلې ده، چې بیا هغه هلک سره وه او هغه مور یې پرې رپورټ کړی دی او هغه هلک تاڼې ته راغلی دی، خو چې بیا د هغه هلک او د جنۍ په عدالت کې نکاح تړلې شوې ده او هغې کور ته راغلی دي او د هغه جنۍ کور والا ته یې عذر هم کړی دی، یعنې هغې ته یې پیسې هم ورکړي دي. د دغه هلک وینا ده چې ما د عذر سره سره 2 لکه روپۍ هم ورکړي دي. نو قدرمن دوستانو، روغه شوې ده په قرآن د پاسه باندې، ځکه چې د دغه هلک وینا ده چې موږ پکې قسمونه کړي دي، خو بیا چې د ده جنۍ کله راواده شوه د دې څه وخت تېر شو، دا به بیا زما بغیر وینا نه بهر هم تله او د مور سره به هم تله، خو چې دا به لاړه نو د شپې ناوخته به هم راتله. وایي چې ما د دې نه منې کړه او ما څو ورځې پرې نه ښوده چې په بله ورځ باندې زما د دې سره جګړه راله او دا زما نه د مور کره مروله لاړه، چې دې ما ته په هغه ټایم هم دمکیانې راکولې او بیا یې راته په ټیلیفون هم دمکیانې راکولې. خو وایي چې ما ته داسې څه علم نه و چې آیا دا به زما په کور کې په چا باندې ډس کوي، چې یا زما په اوښې باندې چې د هغه نه واړه واړه بچي هم پاتې شو یا په زما په ورور باندې. نو قدرمن دوستانو، وایي چې کله دې دا کار کړی دی چې په بورکو کې سره د مور او د پلار راغلي دي او دغه زموږ د کور 2 کسان ایشتې چې یو مې اوښی دی، واړه واړه بچي ترې پاتې شوي دي. نو وایي چې زه هم غوښتنه کوم چې اوس دې پولیس دا ونیسي او سزا دې ورته ورکړي. که چېرې دې ته دا سزا میلو نه شوه، پولیسو ونه نیول، بیا به زمونږ ته هم پولیس څه نه وایي، ځکه چې موږ به هم د دې د کور نه دغه د هغه هلک وینا ده چې د کوم هلک سره جنۍ تښتېدلې وه. دغه ویډیو او معلومات مو تر تاسو هم رارسول چې تاسو ته نه هم خبر شئ.